د لوګر ولایت نوي والي معرفت غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت او د دفاع وزارت لوی درستیز مرستیالانو سربیره قومي مخورو، علماو، مجاهدینو او ځوانانو ګډون کړی و. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال تغییر او تبدیل په حکومتولۍ کې یو مهم اصل وباله او د تیر والي له کارونو څخه په لوګر ولایت کې ستاینه وکړه. همداراځي د لوګر په مسؤلینو غږ وکړ چې د هیوادوالو خدمت لپاره شپه او ورځ یوه کړي. روغتیا یو حاکم امیر ولري، روغتیا مامور ځان ته مامور وایي، په هغې کې بیا دا نشته چې له تخاره لوګر ته نه ځم، له لوګره پروان ته نه ځم. ولایت لوګر بین مجاهدین و سربازان امارت اسلامی افغانستان هماهنگی و مشوره خوبی وجود دارد. ورته مهال نوی راغلی والي وویل چې د ولسونو ستونزو رسیدنې په موخه به هر ډول هڅې کوي او د لوګر مجاهدینو او اوسیدونکو څخه د کارونو اسانتیا په موخه د جدي مرستو غوښتونکی شو. چه قسمی که دستور و اصول امارت است ما تعهد میکنم که به او پایبند هستم و ما ان شاء الله به آرمان شهدا و آرمان مجاهدین خیانت نمیکنم. د یادولو وړ ده چې د امیر المؤمنین حکم په اساس مولوي ضیاء الرحمن مدني د لوګر ولایت والي په توګه او مولوي قدرت الله امینی د لوګر مخکینی والي د پروان ولایت د والي په توګه ټاکل شوي دي.